بسم الله الرحمن الرحیم. په قرآن کریم کې څوارلس ځایونه داسې دي چې د هغه په ویلو او په اوریدلو سره سجده ورباندې واجب کیږي او دې سجدې ته سجده تلاوت وایي. دا سجده واجب ده، که چا ونه کړه نو هغه ورباندې ګناهګاره کیږي. د پیژندنې لپاره په قرآن کریم کې د دغو آیاتونو ترڅنګ السجده توری لیکلی دی. ښه طریقه یې داسې ده چې نیت به وکړي. نیت کې فقط دومره ووایه چې نیت مې کړی د سجده تلاوت. نور الله اکبر به ووایې، لاسونه به نه غوږو ته پورته کوي او نه به پر نامه نیسي. الله اکبر به ووایې، ډایرکټ سجدې ته به ولاړ سي. 3 ځله سبحان ربي الاعلی به ووایې، دا یوه سجده به وکړې، بیا به الله اکبر ووایې. بس دا د سجده تلاوت طریقه ده مکمل. نور په دې کې هیڅ خبره نشته. که چا د دې عربي نیت دی خو بهتره ده. عربي نیت د دې داسې دی: نویت ان اسجد لسجدة تلاوة القرآن آمنت بالرحمن ورضیت بالاسلام متوجها الى جهة الکعبة الشریفة الله اکبر. که چا د عربي نیت دی بیا دا دی وایي، او که چا دا نه زده بس خالی په زړه کې دې دومره راوڅرخي چې نیت مې کړی د سجده تلاوت، بیا دې الله اکبر ووایي او سجدې ته دې ولاړ سي. 3 پیرې دې سبحان ربي الاعلی ووایي او بیا دې الله اکبر ووایي. دا یې مکمل طریقه ده. نور په دې کې څه خبره نشته. بهتره دا ده چې د تلاوت په دوران د سجدې کوم آیات وویل سي، په هغه وخت باندې سجده تلاوت وسي. که بیا څوک یې وروسته وکړي هم مشکل نشته، خو ډېر ځنډول یې مکروه. که چېرته په یو مجلس کې یو څوک د سجدې آیات 2-3 ځله ولولي یا یې یو څوک 2-3 ځله واوري نو یوازې یوه سجده ورباندې واجب کیږي. د تلاوت پر مهال باندې د سجدې آیات پرېښول دا مکروه دي. بهتره دا ده چې په یو مجلس کې د خلکو مخې ته د تلاوت پر مهال باندې د سجدې آیات په قراره وویل. د لمانځه لپاره چې کوم شرطونه دي لکه د جامو پاکوالی، د بدن پاکوالی، د ځای پاکوالی، داسې نور هم د سجدې دپاره هم هغه شرطونه دي. او په کومو شانو چې لمونځ فاسدېږي په هغو شانو باندې سجده تلاوت هم فاسدېږي.